السلام علیکم زما ګران مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما مینوال ټاپک شروع کولو نه مخکې زه خپل هغه ملګرو ته دا ویل غواړم چې چا زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ مینوالو زما چې کوم ټاپک دی هغه شهسوار حسین په باره کې دی شهسوار وختي راغلو هغه څه خبرې وکړې هغه لګیا دی وایي چې خلک مال د پیسو راته وایي چې زه به دله 40,000 درکوم څوک وایي 1 लाख درکوم څوک وایي 50,000 درکوم خو د خلکو پیسو ماته هیڅ ضرورت نشته نو زه شهسوار ته دا ویل غواړم شهسواره چې څنګه تا مخکې خبرو که زما مالي حالات صحیح نه دي نو زه سنګینګ ته واپس راځم اوس ته وې د خلکو پیسې ماته نه دي پکار او زه به تبلیغ کوم نو خبره داسې ده شهسواره اول ته ډمتوب کولو کنجرتوب کولو نو هغې نه پس ته د الله پاک په لاره باندې رالې ډېر ښه کار دی کولو تبلیغ دی کولو او ډېر ښه کار دی کولو مونږ په دې باندې ډېر سخت خوشحاله شو زمونږ زړونه دونه خوشحاله شوي وو چې مونږ زه درته بیان کولی نه شم نو خبره داسې ده تا هغه ورځ بیا یوه ستا بیان راغلی و ستا ته لایف راغلی تا ویل چې زه سنګینګ ته واپس راځم اوس ته وې زه سنګینګ نه کوم نو شهسواره زما تا ته دا پیغام دی ته سنګینګ مه کوه ته ځان لپاره یو ورکوټي کاروبار شروع کوه ورسره د تبلیغ کار هم کوه ورسره خپل کاروبار هم کوه څنګه چې د کریانې دکان واچوه یا د کپړو دکان واچوه یا تجارت کوه دا تا دپاره هم ښه دی او واپس په دې ګنده فیلډ کې مه راځه ولې چې دا یو ښه فیلډ نشته په دې کې ګناه ده او ګناه ډېره سخته ګناه ده او تا چې څنګه خبرو که خلک زما تپوس نه کوي خلک ستا تپوس څنګه وکړي ته یو کار کې لګې د الله پاک په لاره کې لګې ته خلک خوشحالې که د الله پاک خوشحالې د دې خبرې راله جواب راکړه او بله خبره دا ده چې کومه مشوره زه دله در کوم هغې کې ستا خپله فایده ده او څوک به نه تنګول کوي او نور به څه کوي یو د الله لاره کې به ته د الله پاک دپاره ته لګې کار به کې هغه ستا دپاره ډېره غټه فایده ده او بله خبره دا ده ته به خپل کاروبار به هم کې ولې چې کاروبار کول څه ګناه نه ده هغه یو تجارت کول چې کوم دی سنت کار دی نو ته تجارت شروع کا د کپړو دکان شروع کا دا ډېر ښه کار دی او په دې کې منافع هم ډېره ښه ده او په جایز طریقې حق حلال باندې به ته خپله محنت به کې نو هغه تا دپاره فایدهمند دی او ته به ټول عمر خوشحاله به اوسې او بل چې تا کومه خبرو که سنګینګ فیلډ دا سنګینګ فیلډ کې په دې کې هېڅ فایده نشته چې کم خلک په دې کې تللی دي ما سوای زلالت رسوای نه دې قسم نه ملاویږي یو سټیج داسې راشي چې بنده بیا څوک پیژني نو هغه مرګ داسې راځي که نه د څوک تپوس نه کوي دې نه بهتر دا ده ته خپل څه بزنس شروع کړه څه کاروبار ورکوټي کاروبار شروع کړه په مزه هغه به ته وسیع وکړې نو کاروبار زما چې کومه مشوره ده نه چا نه خیرات غواړه نه چا نه زکات اخله ته په خپله یو تندرست دی محنت مزدوري کولی شي او ورسره د دین کارم کوه هغه تا دپاره ډېره غټ فایدهمند ده زما چې کومه مشوره ده برادرانه مشوره ده ته خپل ځان لپاره ورکوټي بزنس کولو وکړه نو دا زما د نننۍ ټاپک و مینوالو چې ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل کمنټ راته راولېږئ اخره کې یو ځل بیا وایم چې کوم وروڼو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بل آیکن هم پریس کړئ والسلام